د شال ټلویزیون قدرمن لیدونکو سلامونه. پام وکړئ د دې مهال لنډو خبرونو ته. مولوي یعقوب مجاهد قطر ته په یو رسمي سفر تللی دی. د طالبانو حکومت دفاع وزارت ویلي چې دغه وزارت وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد قطر ته په یو رسمي سفر تللی. په خبر پاڼه کې راغلي چې نوموړي بهرنیو چارو وزارت کې د قطر د دولت وزیر ډاکټر محمد بن عبدالعزیز سره وکتل. د خبر پاڼې له مخې په دې کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو بحث او خبرې وشوې او له قطر سره د طالبانو حکومت په همدردۍ او حمایت ټینګار شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیل دوحه کې یوه اونۍ وړاندې د حماس پر مرکچي پلاوي برید کړی و او پرون د قطر لخوا د عربي اسلامي نړۍ بیړنۍ غونډه هم رابلل شوې وه. د ملکیتونو ودانیو د نمرو د ویش پلور او اجارې قانون توشیح شو. د ریاست الوزرا له اقتصادي معاونت څخه په خپور شوي بیان کې راغلي چې د ملکیتونو ودانیو او نمرو د ویش پلور او اجارې په اړه نوی قانون توشیح شو. په بیان کې راغلي چې یاد قانون د طالبانو حکومت د مشر له لوري توشیح شوی او سر له نن څخه د پلي کېدو وړ دی چې ورسره به د ملکیتونو د ویش خرڅلاو او اجارو بهیر منظم شي. دغه قانون یوه مقدمه 4 بندونه 6 فصلونه او 18 مادې لري. ملګري ملتونه سبا د افغانستان په تړاو غونډه ترسره کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا اعلان کړی چې سبا یعنې چهارشنبه د افغانستان په اړه غونډه ترسره کوي. د یادې شورا په اعلامیه کې راغلي چې په دې ناسته کې به د افغانستان په تړاو 3 میاشتنی راپور وړاندې شي. همداراز د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي په افغانستان کې د یوناما مشره روزا اوتنبایوا به هم د افغانستان په تړاو خپل وروستی راپور وړاندې کړي. د معلوماتو له مخې یاده غونډه سبا چهارشنبه د نیویارک پر وخت 10 بجې ترسره کیږي. د یادولو ده چې په افغانستان کې به د روزا اوتنبایوا ماموریت په روانه سپټمبر میاشت کې پای ته ورسیږي. بلخ کې د نوري فایبر نیټ قطع شو. د بلخ محلي مسؤلان وایي د نوري فایبر انټرنیټ د طالبانو حکومت د مشر په حکم قطع شوی دی. د بلخ د والي ویان عطاالله زید پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دغه اقدام له منکراتو څخه د مخنیوي په موخه ترسره شوی دی. ورته مهال د بلخ یو شمېر اوسیدونکي هم وایي له تیرو 2 ورځو راهیسې مزار شریف ښار کې د کیبل او وای فای له لارې د دفترونو شرکتونو او رهایشي کورونو انټرنیټ بند شوی او دا مهال یوازې د موبایل انتنونو له لارې د مخابراتي شبکو انټرنیټ د لاسرسي وړ دی. د بلخ ولایت یو شمېر اوسیدونکي زیاتوي چې د انټرنیټ په قطع کېدو سره کاري او ښوونیز بهیر له جدي ستونزو سره مخ شوی دی. ډاکټر فاروق اعظم په کابل کې د نظامي محکمې په امر نیول شوی دی. بي بي سي ته 2 سرچینو تایید کړي چې د اوبو او برېښنا وزارت سلاکار ډاکټر فاروق اعظم 13 ورځ کابل کې استخباراتو نیولی او د کابل نظامي محکمې ته یې دوسیه سپارل شوې ده. نوموړي د کونړ زلزلې پر مهال له ښځینه روغتیا پالانو غوښتنه کړې وه چې زلزله ځپلو سیمو ته د اغیزمنو میرمنو درملنې په موخه ورشي ترڅو هغو ته درس شي چې د انجونو زده کړې بې ګټې بولي. پر خواله رسنیو داسې یو لیک لاس په لاس کیږي چې ښاغلي اعظم پکې خپل زوی ته د خپل زنداني کېدو خبر ورکوي. په لیک یادونه شوې زه په توقیف کې یم، زما موضوع د ښځو تعلیم، عصري علوم او د امر بالمعروف د قانون د کمزوریو په ګوته کول دي. تر اوسه د طالبانو حکومت دا نه ده په ډاګه کړې چې نوموړی په کوم تور نیول شوی، خو ځینو سرچینو ویلي تعلیم مشران د هغه له وروستیو څرګندونو په ځانګړي ډول د انجونو د زده کړو په اړه د هغه له ویناو څخه خوښ نه وو. له فاروق اعظم وړاندې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال عباس ستانکزی هم د انجونو پر مخ د ښوونځیو تړلو له امله توندې نیوکې کړې وې او آن اړ شو چې له هیواده وځي. هیواد کې د ټولنیزو رسنیو د ناسم استعمال په تور تر دې مهاله 300 کسان نیول شوي دي. د امر بالمعروف وزارت ویان سیف الاسلام خیبر وایي د څارنو په پایله کې تر دا مهاله شاوخوا 300 ټیک ټاکران او هغه کسان نیول شوي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې فحشا، تعصب او نورې ناسمې پدیدې خپرولې. هغه ویلي چې یادګام په ټولنیزو رسنیو کې د اسلامي اصولو، اخلاقي ارزښتونو او انساني کرامت د خوندي کولو په موخه اخیستل شوی دی. نوموړی زیاتوي وزارت هیڅ چاته اجازه نه ورکوي څو د ټولنیزو رسنیو له لارې خلکو ته ګواښونه وکړي، سپکاوی یې وکړي او یا یې د شخصي نامشروع ګټو لپاره وکاروي. د هغه په وینا د یاد وزارت د څارنو له امله د ټولنیزو رسنیو فضا تر ډیره سالمه او خوندي شوې ده. د کونړ په 3 زلزله ځپلو ولسوالیو کې زده کړیز بهیر پیل شو. جلال مرستندویه بنسټ د کونړ پوهنې ریاست سره په تفاهم د زلزلې له امله بې ځایه شویو ماشومانو لپاره په نورګل، خاص کونړ او څوکۍ ولسوالۍ کې زده کړیز بهیر پیل کړ.
د معلوماتو له مخې د ښوونځیو لپاره کیږدۍ او ښوونکي د پوهنې ریاست له لوري ورکړل شوي او نور درسي او اړین توکي لکه قرطاسیه، بادپکي، سولر، د اوبو کولرې، سترنجۍ، د ښوونکو کیټونه او نور وسایل د جلاله مرستندویه بنیاد له لوري چمتو شوي دي. د یاد بنسټ د رهبرۍ غړي استاد حیا الدین احساس شاه ټلویزیون ته ویلي چې دا مرسته د هغو پیسو یوه برخه وه چې امریکا کې د افغان کلتوري ټولنې له لوري د جلاله مرستندویه بنسټ ته ورکړل شوې ده. ټرمپ ادعا کړې چې افغانستان او یو شمېر نور هیوادونه له نشه یي توکو سره مبارزه کې پاتې راغلي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ افغانستان، بولیویا، برما، کولمبیا او وینزویلا د هغو هیوادونو په قطار کې یاد کړل چې له نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالو تړونونو په عملي کولو کې پاتې راغلي دي. نوموړي کانګریس ته په یو استول شوي لیک کې لیکلي که څه هم دغه هیوادونه له نشه یي توکو سره په مبارزه کې پاتې راغلي او په دې اړه یې نړیوال تړونونه نه دي مراعات کړي، خو بیا هم له دغه هیوادونو سره مرستې د امریکا په ګټه دي. بل خوا د طالبانو حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه ادعا رد کړه چې ګواکې افغانستان د نشه یي توکو پر وړاندې مبارزه کې پاتې راغلی دی. هغه وایي د نشه یي توکو پر وړاندې کوټلي ګامونه اخیستل شوي او افغانستان دا مهال له نشه یي توکو پاک هیواد دی او په وینا یې دغه راز څرګندونې د افغانستان له واقعیتونو د ناخبرۍ په معنا دي. د تیر جمهوریت پر مهال په افغانستان کې له نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې امریکا او نورو هیوادونو له افغانستان سره ډېرې مرستې کولې، خو تر 2021 کال وروسته دغه مرستې صفر ته رسیدلي دي. ځینې هیوادونه اوس هم په نشه یي توکو د روږدو کسانو د درملنې په برخه کې مرسته کوي، خو دغه مرستې د یو نامه له لارې د نادولتي ټولنو لخوا لګول کیږي. اوس چې ټرمپ بیا د مرستو اعلان کړی، د دې شونتیا شته چې له نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره هم مرسته وکړي، خو کارپوهان وایي چې د امریکا لخوا د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژندل د دغو مرستو پر وړاندې ستر خنډ دی. ایران د افغان کډوالو د ایستلو دوهم پړاو پیلوي. د تهران والي محمد صادق معتمدیان رسنیو ته ویلي چې ډېر ژر به په دغه هیواد کې د میشتو افغانانو د ایستلو دویم پړاو پیل شي. هغه پرون د تهران پیشوا ولسوالۍ ته د خپل سفر په ترڅ کې ادعا کړې چې په وروستیو میاشتو کې د افغانانو له ایستلو وروسته عام جرمونه کم شوي، د وړو په مصرف کې تر 15,000 ټنه کمښت راغلی او ایراني کارګرو ته کاري فرصتونه بیرته راګرځېدلي دي. بلخوا د ایران د خراسان رضوي مرستیال والي امیرالله شمقدري وایي که څه هم د ایران په پوله د بې اسناده افغانانو تېرېدلو هڅې ګړندې شوي دي، خو دغه هیواد ته د هغو بې اسناده افغانانو تګ صفر ته رسېدلی چې له ایران څخه ایستل شوي دي. جرمني کې یو افغان کډوال د یو پولیس د وژنې په تور په عمري بند محکوم شو. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د جرمني محکمې هغه افغان په عمري بند محکوم کړ چې تیر کال یو پولیس په چړو وهلی او وژلی و. نوموړي د دغه پولیس ترڅنګ 15 نور کسان هم ټپیان کړي وو. د راپور له مخې نوموړي تیر کال د جرمني لویدیځ مانهایم ښار کې د پیکس اروپا په نوم د اسلام ضد ډلې لخوا تنظیم شوي لاریون کې د غونډې پر ویناوال او څو لاریونیالو برید وکړ او وروسته یې هغه پولیس افسر هم د چړو په ګزارونو وواژه چې د امنیت ټینګولو لپاره ورغلی و. دغه کس د 2023 کال د جون په میاشت کې د خپلو ټپونو د درملنې له کوټې څخه تر رخصتېدو وروسته پولیسو ونیو او زندان ته یې واستوه. محکمه داسې مهال دغه پریکړه کوي چې په جرمني کې د سیاستوالو ترمنځ د کډوالۍ، سختدریزۍ او ناامنۍ په اړه تاوده بحثونه روان دي. د عربي اسلامي هیوادونو بیړنۍ غونډه کې پر قطر د اسرائیل برید سخت وغندل شو. د عربي اسلامي هیوادونو بیړنۍ سرمشریزه د سپټمبر په 15مه نیټه په دوحه کې ترسره شوه او پکې د یوې ګډې اعلامیې په خپرېدو پر قطر د اسرائیل برید سخت وغندل شو. د غونډې په ګډه اعلامیه کې راغلي چې دغه هیوادونه به له قطر سره اوږه په اوږه د اسرائیل د تیري پر وړاندې مقابله وکړي. دوی پر قطر د اسرائیل برید پر ټولو عربي او اسلامي هیوادونو برید بللی او د قطر له ټولو ځوابي ګامونو یې ملاتړ ښودلی دی. بلخوا د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې قطر د دوی نږدې متحد دی او اسرائیل نشي کولی چې بل برید پرې ترسره کړي. د اروپایي اتحادیې د کډوالو د اخراج طرحه له پراخ مخالفت سره مخ شوه. د بې اسنادو پناه غوښتونکو د بیرته ستنولو په هکله د اروپایي ټولنې وړاندیز شوې طرحه د څه د پاسه 200 سازمانونو او مدني بنسټونو له سخت مخالفت سره مخامخ شوه. د بخښنې نړیوال سازمان د دې اتحاد په استازیتوب په برلین کې د بیرته ستنېدو د مقرراتو د وړاندیز شوې طرحې د لغوه کېدو غوښتنه وکړه.
دغه سازمان ویلي چې په یاده طرحه کې داسې اقدامات شاملیږي چې د حفاظت په لټه کې کسانو له حقونو څخه یې سرغړونه کړې او هغوی ته زیان اړوي. د اروپایي ټولنې کمیسیون د مارچ په میاشت کې له قانوني اسنادو پرته کسانو د بیرته ستنولو په هکله د ګډ سیستم پیشنهادي طرحه اعلان کړه. دغه نوې طرحه د رد شویو پناه غوښتونکو چټک اخراج په نظر کې لري چې په هغې کې سخت ګیرانه قوانین او د نیول کېدو احتمال موجود دی. د شال ټلویزیون قدرمندو لیدونکو دا او د دې مهال لنډ او مهم خبرونه تر بیا ښه وخت.